غم او تکلیف دا به را رواني دا به وي موږ له صبر پکار دی او الله تعالی یې د دې پسماندګانو ته صبر ورکړي او دا یو داسې لار ده چې دا حق ده د الله له طرف نه ده او نن موږ ولاړو دلته سبا به زموږ داسې جنازې دا د عبرت ځای دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا قدرمنو تاسو ته پته ده چې تیر شوی د ګل په ورځ باندې د پښتو فلم انډستری د عظیم سنگر لیجند فرایډ اف پرفارمنس خیال احمد صاحب کو روزانه په حق رسیدلی و چې د ګل په ورځ باندې 2 بجې مسپخین دغه جنازه ادا کړې شو چې پای کې مختلف سیاسي سماجی او شوبز حلقو په ګڼ تعداد سره شرکت وکړو. قدرمنو د کوم سٹار هیروز دی هغه جنازې لا روانه رسیدله او د جنازې نه بعد چا په سباله چا په بل ورځ باندې د خیال احمد صاحب اجري تراله او هغه ته خپل د غم اظهار کو دعای او توکړه فاتحانی او توکړه کوم هنرمندانو کوم اداکاران چې هغه له اجري تراله دعا لراله پاغه کې شاهد خان صاحب ارشد خان صاحب ارباز خان صاحب عجب ګل صاحب همایون صاحب انو ډېر بشمیره سنگران اداکاران په دې کې شامل دي هغه له اجري تراله او دعای او توکړه. قدرمنو دی وخت زموږ سره د پاکستان ټلویزیون ډېر یو سینیئر اداکار یو ډېر تکړه هنرمند شهید رحمان شنو موجود دی. ماما د غم په حواله سره د تکلیف په حواله سره څه وایي؟ چې غم او تکلیف دا به را رواني دا به وي موږ له صبر پکار دی او الله تعالی یې د دې پسماندګانو ته صبر ورکړي او دا یو داسې لار ده چې دا حق ده د الله له طرف نه ده او نن موږ ولاړو دلته سبا به زموږ داسې جنازې دا د عبرت ځای دی. څوک چې جنازه وګوري ا دې ډکه دا وایي سبا زم دلته پروت یم داسې او د شپږنیم فوټ ازمکه کې موږ لاندې زو نو الله تعالی دې چې کله موږ د دنیا نه زو چې موږ راضي خوشاله او زموږ دنیا خسته کی او سپین روبي ولا ورشو چې ملامت نه یو نو الله دې خوشاله ساته الله خیال محمد صاحب دې ټول بچو ته صبر ورکړي او الله دا چې کومه د دې دنیا نه لاړه د دې امید دې د رب نشری مغفرت شوي دي ان شاء الله او زموږ هم کېږي ان شاء الله الله دې ابال راخوشه او چې یو پښتون بل کوم زموږ وګورو خیر احمد صاحب زموږ د پاره یو د اکیډمي درجه لري زموږ د پاره یو لیجند دی کومه وګورو زموږ د پښتو فلم انډستری چې کوم سٹار هیروز دی په دې وخت کې کوم دی هغه یو کس نه جنازې لغه مخکې د اسماعیل شهید صاحب کو روزانه وفات شو هغه لم دوی دا جنازې مطلب ایلم نور غلی دی لمرانه لکه دا ډیر تکلیف او درد خبره هیڅ خبره نه ده په دې باندې درد زیاتیږي نه کمیږي دا کوم مخلوق چې راغلی دی چې کم دي د پسمانده کم سے کم چې ناراضي په زور څوک نشي راوسته دا کوم خلک چې راغلي دي د دې د یو کس دعا او زموږ د ټولو کسو دعا د دې دعا به موږ ناول قبلېږي کراغو چار دی خې کرانه غو خدای دې مال ته خوشاله ساتي سبب د دین داهلي سبب د دین داهلي بالکل کم سے کم یو برادری دا یو فیلډ دی کم سے کم د یو بل په غم کې په تکلیف کې بده کې شامل دي پکار بس ساغه غمونه واغه وختونه ختم شو فکرونه ختم شو خلق ختم شو ادمینو د محبت خلق لاړل موږ دا اوس چې کم پاتې دي دا د کشمیر د کشمیر کې نه دي کرالو چار دی خې کرانلو د دیوم د جنازه پرته خو مونږ به ان شاء الله زو ټول به د جنازه د ته پکار دی راشي او غم دعا وکړي خدای الله خدای پاک موږ د ټول مغفرت وکړي او شرکت کړي پروردګار موږ سمره مرحومین دي ټول وکړي الله دې موږ د ولي الله پاک ډېر مهرباني شکریا الله دې آباد لره امين امين. قدرمنو خیر محمد صاحب زموږ د پاره یقینا چې د یو اکیډمي درجه لري زموږ د پاره د یو لیجند درجه لري ډیر سینیئر دی ډیر زیات کار کړی د پښتو د پاره د پښتنو د پاره د پښتو د شوبز د پاره ډیر زیات کار کړی ډیر زیات حالي زلي دي دا غوي په غم کې دای په درد کې دای په تکلیف کې برابر شریک یو.